ملګرو د لاس پنځه وړه ګوتې یو رقم نه وي. دا ځوان د کوزې پښتونخوا یو شاعر دی، ډېر یو هوښیار انسان دی، ډېر یو په منطق باندې خبرې کوي. که داسې انسانان زموږ تاسو په منځ کې وای نو دا نفرتونه به نه وي. تاسو غوږ ورته ونیسئ. قسم په خدای که ماله به نفس او ماله به ضمیر د اجازت راکوي چې زه په دغه مهاجرینو چې دا پاکستانیان ورسره ظلم کوي او بیا چې نفرت ته شي موږ وایو افغانیان زموږ نه نفرت کوي. زموږ نه کوي، د پاکستان نه کوي، د قام نه کوي، د پولیس نه کوي، د هغه ولس نه کوي کوم چې زموږ خلاف دي، کوم چې د پښتنو خلاف دي. ولې کیسې چلې د افغانیان عمره وفادار خلک اډوشته نه وایي دا اوس افغانستان چې میچ وګټو. ما وخت یو ویډیو کتل لاهور کې کسان داسې وو چې هغوی صرف لاسونه پړکول وي، پولیسانو هغوی له ګوتې ماتې کړي. د پاکستان پولیس نو چې هغوی زموږ نه نفرت کوي، دا ظلم کوي. یا د پاکستاني سره په افغانستان کې دا ظلم وشو نو موږ به بیا څه وایو چې نه اوس دا زیات خامخا موږ ډایرکټ راپاسو. زموږ هغه جذبات رو دا وګوره پاکستاني سره په افغانستان کې ظلم شوی، بیا موږ راوچتېږو. خو که افغانۍ زموږ دپاره راوچتېږي چې یاره دلته کې ظلم وشو، بیا موږ وایو افغانستان د پاکستان دشمن دی. نو دوی ورسره څه ښېګړه وکړه یار، څه خو دې سړی یاد کړي که نه. هم دا کار دا کم چې دا دوی کوي دا په رضام کېږي، دا په مینه هم کېږي، دا په حوصله هم کېږي، دا په استقامت هم کېږي. د دې پاکستان ته د افغانستان د مهاجرینو نه کم چې دلته کېدي ډېرې غټې غټې فایدې میلاو شوي. داسې نه چې دلته صرف دیرو مشهور فیمس کاروباریان د پاکستان که په لاهور کې دي، که په پنجاب کې دي، که په وزیرستان کې دي، که په بلوچستان کې دي، که په سند کې دي، اب افغاني وي ښه